آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی الف الله لا إله إلا هو الحي القيوم الف لام میم الله تل تر تلا ژوندي ذات څخه پرته چې د کائناتو د نظام سمبالونکی دی په حقیقت کې هیڅ کوم بل خدای نشته نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام هغه پر تا دا کتاب نازل کړی چې په حق راغلی دی او د هغو کتابونو ریښتینه کوي چې له دنه پخوا راوړل شوي وو له دې نه مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړی دی او هغه محق لېږلی دی چې د حق او د باطل توپیر ښوونکی دی اوس چې کوم خلک د الله د فرمانونو له منلو نه انکار وکړي هغوی به ارومرو په سخته سزا اخته شي الله دې بې امانه زور څښتن او د بدو بدله ورکوونکی دی إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء زمکه او آسمان کې هیڅ شی له الله نه پټ نه دی هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم دا خو همغه دی چې د میندو په ګیرو کې ستاسې صورتونه چې څنګه یې خوښوي هغسې جوړوي له هغه مقتدر حکمت والانه پرته بل هیڅ خدای نشته هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ماغه خدای دی چې دا کتاب پر تا نازل کړی دی په دې کتاب کې دوه ډوله آیاتونه دي یو محکمات چې د کتاب اصلي بنسټ دی او بل متشابهات د کوم خلکو په زړونو کې چې کوګوالی دی هغوی د فتنې راوړلو لپاره تل په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغو ته د معنا برابرولو هڅه کوي په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا له الله نه پرته بل هیڅوک نه پوهیږي د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي هغوی وایي چې موږ پر هغو ټولو ایمان لرو دا ټول زموږ د رب له لوري دي او رښتیا دا ده چې له یو شي څخه صحیح درس صرف د پوهې خاوندان اخلي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ویل الله نه دا دعا کوي چې پروردګار کله چې تا مونږ پر سم لاره خوځولیو نو بیا مو هیڅ کله زړونه مکړو مونږ ته د خپل پیرزوینې له زیرمې نه رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقیقي لورونکی ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد پروردګار ته ارومرو یو ورځ د ټولو خلکو غونډونکې چې د هغې پر اته کې هیڅ شک نشته
ته هیڅ کله د خپل وعدې نه اوښتونکی نه یې. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. کوم خلکو چې د کفر چلند غوړه کړی دی هغو ته به د الله په مقابله کې نه د هغو مال څه په دردو خوري نه اولاد، هغوی به د دوزخ د سون مواد وګرځي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. د هغو عاقبت به همغسې شي لکه د فرعون د ملګرو او له هغو نه د مخکنیو سرکشانو چې د خدای آیاتونه یې دروغ وګڼل. نتیجه دا شوه چې الله هغوی په خپلو ګناهونو ونیول او حق خبره دا ده چې الله د سختې سزا ورکوونکی دی. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. نو اے محمد کوم خلکو چې ستا د دعوت له منلو نه انکار کړی دی هغو ته ووایه چې هغه وخت نږدې دی چې تاسې به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه منډه ورشئ او دوزخ ډیر بد استوګنځی دی. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ستاسې لپاره په هغو دوو ډلو کې د عبرت یوه نښه وه چې په بدر کې یوه له بلې سره په جنګ شولې. یوه ډله د خدای په لار کې جنګېدله او بله ډله د کافرانو وه. لیدونکو د سر په سترګو لیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې دوه چنده ده. په نتیجه ثابته کړه چې د الله چې چاته خوښه شي په خپل بری او نصرت ورسره مرسته کوي. د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت دی. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. د خلکو لپاره نفسي غوښتنې ښځې اولادونه د سرو سپینو زرو زیرمې نښه شوي آسونه څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي خو دا هر څه د څو ورځې دنیوي ژوندانه وسایل دي. په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځی دی هغه له الله سره دی. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ویا زه در وښیم چې له دې نه ډېر ښه شی څه دی؟ د هغو خلکو لپاره چې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړي د هغو له رب سره باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به د تل لپاره اوسېدونکي وي، سپېڅلې مېرمنې به یې ملګرې وي او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړي وي. الله د خپلو بندګانو کړه وړه په ښه شان ویني. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دا هغه خلک دي چې وایي پروردګار مونږ ایمان راوړی زمونږ له ګناهونو څخه راتیر شه او مونږ د دوزخ له اوره وژغوره. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. دا خلق صابران دي، ریښتونی دي، امر منونکي او مال خندونکي دي او د شپې په وروستیو شیبو کې له الله نه د بخښنې دعاګانې غواړي.